السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه یاست؟ هسته جوړ است، امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویلي چې موږ تاسو ته یو ګروپ راوړو، په هغه ګروپ کې موږ څو کسان هم ایډ کړي دي چې هغه دا یو دی هغه اپلیکیشن دا به زه اوپن کوم. په دې کې ما هغه کسان ایډ کړي، زه به ګورم چې دې کې هر چا ښه کار وکړ، ډېر کار وکړو، نو انشاءالله موږ به نور ګروپونه راوړو، په هغې کې به هغه ایډ کوو. که چا پکې صحیح کار ونه کړ نو هغه به ترې موږ وباسو. نو دغلته دا څنګه چې تاسو اول اوپن کړي، دلته به تاسو ته یو شپږ کسان شته چې په هر یو باندې کلیک کوئ. دا شان یو سیسټم پکې ما راوستی، خو بیا په دې باندې ډېر ټیم لګي. لکه څنګه چې تاسو اوس کتلی شئ دلته ایډز نشته، دلته به اوس ایډز راځي. دا تاسو وکتل دا ایډز راغلل، نو دغلته پاس چې دی نو یو څو اپشن یې ورسره راغللي. نو دلته چې سلو نه اوښتې نه وي که نه دا، نو دلته تاسو نشئ کولی چې شاته لاړ شئ. نو ما غوښتل چې دا زه په ټولو سکرینونو کې داسې ولګوم، خو په دې باندې ډېر ټیم لګي. دا به تاسو یو داسې استعمالول، اول به یو وی پی این ډاونلوډ کړئ چې زه تاسو ته وی پی این هم په همدې ویډیو کې ښیم. نو تاسو چې دی دا شان یې دا وقفې به داسې ګورئ او دې باندې به یو دانه باندې به کلیک هم کوئ. براوزر ته به ځئ، هلته به لږ یو منټ یو نیم منټ هلته به ایسارېږئ. نو دلته چې دا تاسو د سلو نه اړولې نه وي دغلته، نو تاسو نشئ کولی چې د دې سکرین نه ووځئ او بل یو باندې کلیک وکړئ. نو دلته زه دا سټاپ کوم که چې دا د سلو نه واوړي، بیا به زه تاسو ته وښیم. نو دا شان چې د هغې څخه راووتلې، دا شان نور باندې به کلیک کوئ. دا شان چې دلته مو په ټولو باندې کلیک وکړل، ببین دغلته لاندې چې تاسو کتلی شئ نو دغلته لیکلی دی پارت 2. نو دغه باندې به کلیک کړئ، نو دلته به هم نور ډېر نومونه راشي. دغلته یو کس چې و چې موږ ورته ویلي وو هغه نوم نه و راستولی، هغه هم پکې موږ ایډ کړی، خو نوم یې نه و راستولی. تاسو کتلی شئ دې باندې چې کلیک وکړئ دغه 15 سکرین به شي او دغلته د هغه ایډز راځي، خو هغه موږ ته نوم نه و راستولی. نو بیا یې وروسته نوم راواستوي چې کله موږ اپلیکیشن جوړ کړو ورسه مو برابر کړل. نو دې کې تاسو کار وکړئ. دلته موږ ډېر نومونه ورکړي دي. نو دوستانو هغه تاسو په دې کې کار وکړئ چې هر چا پکې ښه کار وکړي. انشاءالله دې کې موږ نور ګروپونه هم راوړو، نو بیا به موږ هغې کې خامخا دا کوو. او د دې ډاونلوډولو لپاره به تاسو چې دی اول به د وی پی این درته وښیم چې هغه ښایسته وی پی این، اول به دا تاسو ډاونلوډ کړئ دا وی پی این، او بیا به چې دی په دې باندې کار شروع کړئ په دې اپلیکیشن باندې. دغلته به ولیکئ ګسټ وی پی این. تاسو کتلی شئ دا یو ډېر ښکلی او زبردست وی پی این دی. تاسو به دا ډاونلوډ کړئ او دا به د یونایټډ سټیټ یا جرمني یا امریکا هر یو به سلیکټ کړئ، بیا به کنیکټ بټن ووهئ. دا شان دی دا هم ډېر ښکلی وی پی این دی، دا به هم تاسو ډاونلوډ کړئ. او دا شان دی نور وی پی این هم شته، دا یو ټوربو وی پی این، دا هم ډېر ښکلی او زبردست وی پی این دی. دا به هم تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به کار پرې شروع کړئ. او د دې ډاونلوډ کولو لپاره ما تاسو ته په ویډیو د ډسکرپشن کې یو لینک درکړی دی د دې ګروپ د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره. لکه څنګه چې زه اوس یو یوټیوب راوړم او په یوټیوب کې یوه ویډیو زه راوړم او په هغه ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې د دغه شان دی لاندې به موږ تاسو ته یو لینک درکړی وي چې په هغې باندې کلیک کړئ. لکه څنګه چې دا یوه ویډیو شوه مثال په طور، نو دغلته تاسو چې دا لاندې دغه وړوکی ګرشګور تاسو چې په دغه باندې کلیک کوئ، دغه شانتې یو لینک به موږ درکړی. نو تاسو چې کله په هغې باندې کلیک کوئ، موږ 3 لینکونه درکړي دي. تاسو په هغه یو باندې کلیک کوئ، که د هغې ځای څه هم ډاونلوډ نه کړه څه مشکل راغلی، نو دلته نور لینکونه چې هغه لینکونه اوس مهال موږ په خپل وټساپ کې اچولي دي، نو موږ ویډیو نه لاندې خامخا درکوو. دغه 3 لینکونه دي، تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو هیله کوم دوستان چې ستاسو دغه ویډیو خوښ شوي نو خامخا پرې کار وکړئ، او زه ګورم چې څوک پرې ښه کار کوي او څوک پکې ډېر کار کوي.